در این مسابقه در شهر کابل توانسته با عکس 100 نمره مقام اول را افغان خود کند. دعوت میکنیم از محترم منصورالله فرزند محمد ابراهیم، شاگرد طالب العلم مدرسه ریاض العلوم، با تکبیرهای بلند امرایش بکنیم. الله اکبر. روحانا و تعلیم ملکونا سیاه جوڑوی، چی هر معیار د عصر په کمال جوړوي، معیار د عصر په کمال جوړوي. روحانا و تعلیم ملکونا سیاه جوړوي، د کابل ښار د پوهنې ریاست له لوري د خوږ او محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت، اخلاقو، ژوند او ښو لارښوونو د لا ښه پیژندنې او د زده کوونکو ترمنځ د دیني زده کړو د کچې د لوړولو په موخه د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم سیالۍ ترسره شوه. په دې سیالۍ کې د کابل ښار د بېلابېلو تعلیمي حوزو او مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون کړی و. جامعه ریاض العلوم کابل هم په دې علمي او دیني سیالۍ کې په فعاله توګه ګډون وکړ او خپل تکړه زده کوونکي ور وپېژندل. د یادونې وړ ده چې د سیالۍ په پای کې د 10 غوره زده کوونکو له لړه د لومړی مقام ګټونکی د جامعه ریاض العلوم کابل ممتاز زده کوونکی منصور الله د مفتي صاحب محمد ابراهیم زوی ونومول شو او د 100 نمرو څخه یې 100 نمرې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د جامعه ریاض العلوم کابل 8 نور بریالي زده کوونکي هم په ډالیو وستایل شول چې دا د نوموړو د لوړو علمي وړتیا، زیار او هڅو څرګندونې کوي. دا لاسته راوړنه د جامعه ریاض العلوم کابل لپاره د ویاړ وړ ده او د ادارې د استادانو او زده کوونکو د هڅو او زیار څرګند ثبوت ګڼل کیږي.